العالمین جنت چې ده هغه د رمضان د روزو نیولو د پاره خیسته کوي. روزه چې ده یو د عوامو وي، یو د خواصو وي، یو د اخص الخواص وي، یعنی په هغه خاصو خلکو کې چې کوم خاص دي الله ته یو د هغې روزه وي. نو د دغې خلکو دا روزه د بعضو چې دی عوامو هغه ناقصه وي او د خواصو چې دی هغه کامله وي او چې کوم اخص الخواص دي د هغوی روزه هغه اکمله وي. ناقصه، کامله او اکمله. د عوامو روزه د بعضو، د خواصو روزه او د اخص الخواص روزه. دا مختلف اعتباراتو سره او احادیثو باندې نظر کولو سره معلومه. عوامو نه مراد هغه عوام دي، هغه خلک دي چې هغوی روزه خو ونیسي د صبح صادق نه راواله تر غروب آفتاب پورې، خو لیکن د دې روزې چې کوم آداب دي او په دې کې د کومو کارونو څیزونو نه منع راغلې ده د هغې څیزونو نه منع نشي، دا د آدابو خیال ونیسي. لکه څنګه احادیثو مبارکو کې راغلي دي چې ډېر روزهدار داسې دي چې هغوی ته صرف د اولګې پاتې کېدلو نه او اوږې پاتې کېدلو نه علاوه بل څه میلاو نشي، او ډېر شپه روڼونکي داسې دي چې هغوی ته د شپې روڼولو نه او بې خوبه کېدلو نه علاوه هېڅ هم میلاو نشي. دوکه وغیره دا خبرې کړي دي، نافرمانۍ کړي دي په ژبه باندې، یا چاته بدې ردې کنځلې وغیره دا کړي د مسلمان بې عزتي کړې ده، همدارنګې غوږونو باندې غیبت اورېدلی دی وغیره، لاسونو باندې چاته نقصان رسول. نو دغه اندامونه چې کوم دي جوارح او اعضا دی د ګناه نه پکې ساتلي دي، محفوظ کړي دي. نو د دغې بنده د داسې عوامو روزه دا ناقصه ده. او یو خواص دي، نو خواص هغه خلک دي چې هغوی روزه ونیسي د صبح صادق نه واله غروب آفتابه پورې او دې سره سره د خپل کم اندامونه دي، اعضا دي، هغه اندامونو باندې هم کنټرول او قابو راولي. د نظر حفاظت وکړي، نامحرمو ته نه ګوري، کم څیز ته چې کتل د دې نه منع راغلې ده هغې نه خپل نظر ښکته او بند کړي. غوږونو حفاظت وکړي، کم ځای کې غیبت شروع وي د هغې نه ځان وساتي، هغه مجلس او هغه ځای پرېږدي. اول خو دا ده چې کوم ځای کې یو ناروا کار شروع دی، یو نافرماني د الله کېږي، یو حکم ماتېږي، نو د دې درې درجې پیغمبر علیه السلام حدیث کې ښودلې دي. دا اول دا چې په لاس باندې منع، دویمه دا ده چې په ژبه باندې منع که وس نه رسېدو په لاس، او که په ژبه دې وس نه رسېدلو بس زړه کې بد وکړه هغه ځای پرېږده راځه. نو غوږونو حفاظت د داسې کارونو، داسې خبرو نه چې هغه ګناه وي، او داسې څیز اورېدل نه چې هغه ګناه وي، مثلا ګانې بجان. همدارنګې ټول اندامونه دې د الله د نافرمانۍ نه په دې روژه کې بند کړي، ځکه د روژې د دې صوم ټکي، صوم په عربي کې روژې ته وایي، د دې معنی دا د دې لغوي مطلب دی چې بندېدل، رک جان، بندېدل، ودرېدل. نو د مؤمنان بندګان دی به په روژه کې د خوراک څښاک نه ځان بندوي او د جما وغیره شهوتونو نه به ځان بندوي، او ټول اعضا او اندامونه دا به هم د الله د نافرمانۍ نه محفوظ ساتي، بندوي. نو هر چې دا خواص خلک دي هغوی د خوراک څښاک بندولو سره خپل اعضا او اندامونه هم د ګناه د کارونو نه او خبرو نه د دې نه بند وساتي، محفوظ وساتي. دا دویم قسم روزه او د دویم قسم خلکو روزه شوه چې دې ته کامله روزه وي. دریم قسم خلک چې هغه اخص الخواص چې د هغې مرتبه او درجه د دې نه اوچته ده، هغه د خاصو خلکو کې خاص دي الله ته. د دې روزه چې دا هغه اکمله ده، یعنی انتهایی کامله، دا هغه خلک دي چې هغه دا روزه نیسي، د دې د آداب او خیال ساتي، ظاهري اندامونه چې دی هغه د ګناه نه محفوظ ساتي، خو دې سره سره خپل زړه دا د الله جل جلاله د نافرمانۍ چې کوم خیالات او تصورات دي د هغې نه
کوشش کوي چې پاک وساتي او په دې ځل کې چې کوم روحاني امراض او ګناهونه راځي دا غي خیال او کول دا غي فکر راځي اکم دا غي انداز له صفا کوي مسلمان سره حسد نه کوي مسلمان سره کینه نه کوي او تکبر دا پزړه کې نه راولي نخوت او عزت پزړه کې نه راولي نو دغه روحاني امراض نه زړه صفا ساتل باطن صفا ساتل او ظاهري اندامونه او اعضاء دا د ګناهونو محفوظ ساتل په دې روزه کې نو دغه بندګانو روزه چې دا اکمل ده بهر حال د الله جل جلاله احسان شو مونږ او تاسو باندې چې یو ځل بیا د میاش مونږ باندې راوستل الحمدلله د الله نه بغواړو چې د دې روزه صحیح طریقې سره اکمل طریقې سره اونیسو او سرته ورسو او دی باندې د الله جل جلاله د الله رضا هغه حاصل کو الله مونږ ته پدې کې مغفرت کی کندا سینوي نو بیا حسنه چې پاغه خیرو کې راشو کوم خیره چې جبريل امين کړی دی او دا خاتم النبیین امام الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین محمد رسول الله په امین ویل دي چې دا هغه په قبل دل کې هیڅ شک پاتې نه دی حسنه چې په هغه کې راشي الله جل جلاله دې صحیح طریقې سره رجوع ول توفیق ورکړي ترانسټي او دې کې د هر قسمه ګناهونو فاسد خیالاتنا او فاسد حرام او ناجایز کارونه الله پاک محفوظ ساتي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین